الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دما د ایمان خوږو ورونو، دما د زړه یو درد او یو غم په شریکه باندې را سره واورئ. دما د ایمان خوږو ورونو، باید ومنو چې الله سبحانه و تعالی یو سوچه اسلامی نظام د بېسارو ځاني او مالی قربانیو په ورکولو سره په دغه پریپتنه زمانه کې په موږ او تاسو باندې یو لوی نعمت لورولی، او اوس د دې نظام او د دې نعمت ساتنه په هغو اشخاصو چې د ساتنې په موقف کې قرار لري له شرعي لحاظه قرآني دساتیرو له مخې او د دیني فرمودو له مخې په موږ تاسې باندې فرض عین ده، بالاخص په هغو مسؤولو کسانو باندې. او دا هم یو منل سوی حقیقت ده چې نظام یوازې هغه وخت ساتلی سو چې اول خپله محدوده ناقصه مطالعه او محیطي برداشتونه دین، اسلام او شریعت ونه بولو، بلکې د الله او د الله د رسول په متفقه حکمونو باندې وچلیو. دوهم، د نظام د ټولو ادارو لپاره یو مدون جامع قانون ولرو، تر څو له یوې خوا د چاپلوسانو او منفعت پرستانو مخه نیول سوي وي، او له بل لوري د نظام چارې په یو منظم ډول باندې په مخ تللي، او درېیمه فایده یې دا وي چې د دنیاوالو او یا د مخربینو هغه بانې چې موږ نه لا قانونه بولي، بې اساسه بولي او خودسره بولي، هغه بانې به یې ورکې وي. او درېیم، په شعاري او نمایشي کړنو اتکا ونه کړو. یو چېرته لوحې راماتې کړو، هدیرې ورانې کړو، یو څو کورونه ړنګ کړو، یو څو چوکونه جوړ کړو، یو څو سړکونه آباد کړو. دا کارونه دي خو اساسي کارونه نه دي. صرف په دو باندې اتکا ونه کړو، خپل ولس او خپل رعیت قانع کړو، ځان سره یې ونیسو او د دې نظام مدافعین یې جوړ کړو. دغه نظام دوی د خپل ځان دپاره، د خپل مال د حفاظت دپاره، د خپل عرض د حفاظت دپاره، د خپلو حقوقو د احیا او د ساتنې دپاره دوی ضامن وبولي، او د سر په بیه باندې بیا د دې نظام دفاع ته هم تیار وي، او له دوی سره د نظام مسؤلین په لین او حکمت باندې چلن وکړي. او اخرنۍ خبره دا ده چې دا نظام هغه وخت موږ ساتلی سو چې خپل را روان نسل، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، د خپل ملت ټول ځوان کل په داسې اسلامي روحیه باندې تربیه کو چې له هر نارینه او زنانه فرد څخه یې د اسلام او اسلامي نظام مدافعان جوړ سي، او د اسلام او اسلامي نظام ته داعیان او بلونکي جوړ سي،
او د دې نعمت قدر وپېژني او داسې پوچ خیالونه او سوچونه ونه کړو چې د هغو پوچو خیالاتو په نتیجه کې موږ خو هغوی یا د جهالت په تیارو کې بندیوان کړو د علم او د پوهې او د تربیت دروازې په باندې بندې کړو او یو لوی قشر د زنانه و ځانونه له اسلام څخه بیگانه وبولي او په اسلام کې ځانونه محروم محسوس کړي العیاذ بالله نو داسې جهالت کې وساتو یا له خپلو خاندانونو سره د کفر او ارتداد اډو ته یې د ابد دپاره واستوو په همدغه بانه باندې چې دلته هم د هغو په مخ باندې د علم او د تحصیل دروازې بندې کړي که موږ داسې کارونه کوو نو تر بل هر چا به موږه د خپلو ځانو دپاره په خپله هم موږه دښمنان یو او خطرناک ثابت یو او دغه نظام به مو که له لاسه ځي نه به یې بهرني دښمن دغومره اثر و دغومره برخه کې لرلي او نه کورني دښمن لکه څنګه یې چې موږ له خپله لاسه په له منځه وړلو کې سهیم اوسېږو خو الله جل جلاله دې موږ ته له داسې شقاوت او بدبختي څخه نجات راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولې جهان ویښوم زه بلال خوب ولې جهان ویښوم